وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله او مشر او زاجان او زمان طریقت او منظرو الله سره د ما کامل ایمان نصیب نن مونږه ختم شریف کو نو دا د شپږشتم رجب المرجب چې په دې کې پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د الله سره ملاقات کړی دی ځکه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام ته بتقاضی بشریت بیبی مبارکه خدیجه علیها سلام الله علیها وفات شوه نور داسې دغه راغلل نو د دې وجې نه الله وی چې خوشحاله شي او زما به ورسره ملاقات وشي او الله تبارک وتعالی د دې ځمکې نه عرش الله ته بلکې مقام دنا ته مقام فتح الله ته خپل حبیب په خپل طاقت سره روبلو او د یو اسمان نه تر بل اسمان پورې د 500 کال لاره او بیا یو د وو اسمانونو نه سدرة المنتهى ته د وو اسمانونو څومره فاصله ده دومره لاره بیا په سدرة المنتهى کې ته حضرت جبرائیل علیه السلام پاتې کیږي او دی مخ کیږي نو چې مقام دنا ته ورسېده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو دغه ځکه ماته आवाज ونشو ودن مني محبوب الاغرانی دیشا وې زما قدم با د الله په حکم سره یو قدم به دومره وګدېدو لکه څنګه چې د ځمکې نواله د مقام دنا پورې سفر ما څومره کړی یو قدم به زما دومره سبحان الله او بیا خبر او کلام چې نو ما ورته چې یا الله انت ام علی دا ته ک علی د ما سره خبرې کوي سبحان الله و ما ورته وې الله تبارک وتعالى فرمایي ز خالق یم په مخلوق نه قیاس کېږم او ما چې ستا زړګي او زړه ته وکتل چې په دې کې د چا مینه ډېره پرته ده چې تسلي میلاوي نو ما وکتل چې ستا په زړه کې د علي رضی الله تعالی عنه چې کوم دینو مینه پرته ده نو ما د سره ځکه په دغه باندې کلام شروع او یقینا څنګه چې بای په دې شیرونو کې وې نو چې چاته سخت میدان براغه نو حضور مبارک وې علي چې شو سبحان الله او تاسو په خپل دا سوچو کوي چې زمونږ د فوز تا یو نشان ملاوي چې هغه ته اخیرنی نشان وي هغه کوم یو دی نشان حیدر په نشان حیدر باندې بیا بل نشان نه میږي او بیا چې کوم دینو یو انسان ژوندې راغی نو دل نشان حیدر نه ورکړي تر سوچ دې شي شوی نه دی فلسفه به کې څه ده فلسفه به کې دا چې کېدې شي چې دا انسان دلته کامیاب شو او دې ژوندې دی په بل ځای کې شکست خوري نو د نشان حیدر نه ملاويږي خو د دوی د ګټې دغه خبره ده چې یاره دې شهید شي نو نشان حیدر ولا ورکړي او دا هغه نشان دی چې د خیبر قلعه کله یعنی مطلب دا دی سخت شو نبی علیہ السلام فرمایي چې سشو شعر د خدای حدیث شریف وی بیا را مخکې شو د بخاری حدیث دی کتاب المغازی هغه ته یا رسول الله زه خاشو په چشم کې مفتلا سترګونه مې اوخ کې وایي را دې فاکستر نبی علیہ السلام له پیغمبر دی لاړی مبارک لګاونه و بل سترګه کې وسه درد وایي سم نشته نو د اغي پلاس دغه نشان اغي تا واله چې سبب زدا نشان هغه چاله ورکوم چې داغه د الله سره مینه ده د الله د غسر مینه ده هر صحابي دا تمنا ساتل لکه اوس مونږ ناسو هر انسان وایي چې زما د الله سره ډېره مینه ده اوس معشوقې هر څوک په زړه شي ځایونه خو کمال دا چې د معشوق زړه ته ورشي
هغه د نبی आवाज وشي نو هر صحابي دا تمنا و چې زه به یم خو لیکن आवाज پچا شوی او حضرت علي کرم الله وجهه سبحان الله نو حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زما سره په معراج کې دا شعر د خدای په جواب باندې الله تعالی کلام کوي سبحان الله او ما په مقام دنا چې زر قدمونه واغستل او یو قدم می د ځمکې نواله د مقام دنا بردون او د دونو چې 1000 قدمونه ما واغستل نو الله تعالی کوي سبحان الله وی جبرائیل علیہ السلام را لدا آغا ځای نه आवाज راکړي ځکه چې پردې ټولې وشلې یو پرده پاتې ده وی ما ته وی چې قف یا محمد اے حضور علیہ السلام لگ توقف کا لگ ودرېږه ان الله یصلی علیک دی وخت الله بتا درود وایي سبحان الله دی وخت الله تعالی بتا باندې درود وایي نو چې ما وکه هو نو پاک مولا په ما باندې درود وي سبحان الله مطلب دا دی چې بیا هغه نغم نه غشوا یو خوا نن د نورانی شمو باران دی یو خوا ته پاک رب باندې بیا اخر زمان دی هغه شو حبیب و مکان نه دی لا مکان دی نن می ته مخ د حجاب لري کو جانانا وکړه د دیدار پر اوګو سترګو نن دیوال نو دا یو خبره ده نبی علیہ السلام فرمایي رأيت ربي وعز وجل في احسن صورة ما خپل رب په خسته صورت کې سبحان الله بیا به هر انسان ته داغه د پوری خبره کوله چې دسی کس په چې د نبی علیہ السلام د رموز نه ډېر خبرو چې هغه په دې تبوزو کو تا الله ولې او مولوی او چاته به چې زړه پستر وو میولې